او دیو جن یو وګد حدیث ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ راوی دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زه د کوم دین او هدایت سره دنیا ته راغلېګل شوم داغي مثال دا غتیز باران دی چې پزمکه باندې راوريږي خو بیا د زمکه درې قسمه جوړیږي یو قسم زمکه دغه ده چې د دا وب جذب کې ځان تراکاږي او به شینکی میوه فصلونه قسمه بوټي را زرغون کی به خلق په دې سره فائدہ حاصله کی دویم قسم زمکه هغه چې دا وبره جمع کی ځان کې وساتی دا وبا خلق ساروی مسکی انسانانه استعمال کې خلقو ته په دې سره فائدہ نه په ملاوي شي لیکن په دې سره شینکی یا میوه یا ونی راونه خيږي او دریم قسم محترمو دا هغه خالی اوار ازمکه دا چټیل میدان دی چې دغه نو وب جذب کړي شینکی ورکلو نه وبره جمع کړي چې خلقو ته فائدہ ورکړه دغه سي نبی له صلوات و سلام مثال ورکړي د خلقو درې قسمونه دي یو قسم هغه فقها دي چې د قران هغه آیاتونه د نبی له صلوات و سلام هغه احادیث هغه راوغستا او د دین مسائل راوستا امت ته مسائل بیان کړل د فقہ کتابونو کې لکه دی امت کې یو لوی فقيه تر شوی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله او دویم قسم خلق هغه دي چې هغه صرف اوبره جمع کړي دا محدثین دي او دریم قسم ما او تایو چې نه محدثین کیو او نه فقهاو کیو دیو جن محترم علما فرمایي بلکې د امام احمد رحم الله قول له ويا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله اے د فقهاء ډلې تاسو مثال د ډاکټر دی تاسو مثال د حکیم دی او د خپل د سلور زر احادیث حافظ د سلور لک احادیث حافظ چې مسلسل د حدیث متن او سند اوري لوی محدث د خپل زمانه لوی تابعی دی وی اے فقهاء تاسو مثال هغه د طبيبانو دی تاسو مثال د ډاکټرانو دی زمونږ مثال هغه د پنساریانو دی او د ستورونو والا دی اوس ډاکټر سره یو ګولم کلینیک کې ور سره دوايان نه دوايان هغه بار د ستور والا سره ور سره خو ها د ستور والا په دې باندې نه پويږي چې دا دوايي د سره پاره د ودا د سره پاره د ودا په دې باندې ډاکټر پويږي امدغه مثال د فقيه دی چې دې په دې پويږي چې دې حدیث کې کومه مسله ده او دې حدیث کې کومه مسله ده او دې آیات کې کومه مسله ده په دې باندې فقيه پويږي